ارشکه څه شی کې د خاتم شپون شپلن کوي ته دلته سپیلن کوي سپیلن ته په پښتو کې څه وایي نه سپیل ته په پښتو کې څه وایي په پښتو کې څه وایي آفرین لوبې ورته وایي شاباس د لوبو ځای سپیل ټاون ته د لوبو ځای وایي ته اوس لوبې کړې ارشک د ترینونو سره ډېره زیاته مینه لري او درې څلور ډوله ترینونه لري په کور کې او د ترینونو د ترین د پټلۍ سره زیاته مینه لري او په هغو کې بیا خصوصا د تونل سره کله کله هم لاندې تکوي ته تونل وایي نو دا یو د ډولونو نه دی او دا یې نور هغه د لرګي ترینونه لري او نور یې هغه برقي ترینونه دي او ارشکه څه شی کې د ځکه چې د ترام دروازه بنده وه ته ما ته وګوره ارشکه تا ترین چیرته دی ترین وچلوه؟ هله ترین دی اوس ترین چپه شوی دی ترین چلان که هغه پرېږده ارشکه هغه پاسته کې و د ترام دی د ترام دخو ته کېږه دا ماته راکړه دا زه به یې کړمه دا بیا وکړو ته د ترین جوړ کړه ترین څه رقم ځي اول چیرته ځي په کوم ځای ننوځي په دوی ځای باندې ننوځي او راشه ارشک ته ډېره پورې کوشش موږ پرېږدو چې خپله دغه د ترین پټلۍ جوړې کړو چې څنګه یې سره ووبي دغه د ترین پټلۍ چې دي یو په بل کې پویل کېږي او دا خپل ذوق پکې کاروي چې چېرته تونل پکې راویلي او چېرته پل پکې راویلي لکه دغلته دغه پل راغلی دی دغه د لوبو کوټه یې دغسې کړې ده چې که زه ستاسو ته وښیم دغه یې هغه بل ډول ترین دی چې دام ته ټول کړی چې دلته نه ځایېده او دا بیا هغه د لرګي پټلۍ لري یوه ورځ په ویډیو کې دا وښیو چې دا څنګه جوړوي هله جوړ که هغه ارشکه نو سړی پکې تېرېدی نه شي د خوب په کوټه کې نو راشه جوړ که ا دې ولې پرېښودو ته چې ترین جوړ کړه څه رقم جوړېږي ته ما ورته وښیه څه رقم جوړېږي وښیه او یوه ورځ به کوشش وکړو چې ترین ته ورسره ووځو نو هلته به څه ورسره معلومات ورته ورکړو چې دا یې څومره پوهېږي چې څنګه ترین واخلي دلته دغه لار ورته جوړه کړې چې لومړی ترین په دوه ځای کې ننوځي وروسته د هغو نه دغه ځینې شیان دي ارشکه دا څه شی دي څه رقم دي دا څه رقم کېږي دلته دغه مثلا د هغو خانه چې ترین رسي که یې داسې کړې ورته د ترین په مخامخ باندې ځي او که داسې یې کړې ورته د ترین راتاویږي دو خواته نو دلته یې ځینې نور شیان دي لکه ونې ورته جوړې کړي دي چې دا په کوم ځایو کې ښودل کېږي ځینې اشارې دي چې هغه په هغو ځایونو کې لکه رښتینې ترین کې چې هغه څلور د ترین پټلۍ تېره شوې وي او دلته مجبور دی موټر هم تېر شي نو دغسې لارې ورته جوړې کړي وي هلته اشارې دي نو ارشک ته راشه د ترین جوړ کړه ترین درته ته ولې پرېښودو یو ترین تا ښه دی راشه یو دې جوړ کړه هلته په ویډیو کې راشي چې ته څه رقم د ترین جوړوي هلته یې نور ماشین دا ترین د چا دی دا ترین د چا دی د ارشک خو دی چېرته یې خستی څه وخت یې خستی کوشه د چا ته اخیستی تا اخیستی چېرته دې واخیستو دوکانو کې دې واخیستو تر کوڅې هلته جوړ کړه چې هلته بیبي ترین وګوري چې هغه یې نشي جوړولی هغه وګوري ویډیو کې چې څه رقم ترین جوړوي ارشک ته جوړ کړه ورته آفرین اول داسې جوړوي ګوره آفرین هغوی نه دی زده هغه یې جوړ کړي زده یې کړي ښه داسې جوړوي نورې څه داسې جوړوي خلک هم پکې کېنوه خلک خو پاتې شول کې
کې نه ولې ځکه دروند دی ځکه دروند دی که خلک ارشد نه پکې وړي وي ځکه چې دروند دی ترین وي د اشارې سمه کېږده د اشارې چیرته سړی کېږدي شیطه کېږي خیلی سپوره نشته او څه شوي هغلته دی دغه ځای کې نه دی بغه دلته کېږي اوله اشاره هم سمه که آفرین اشاره خو ته اړول کېږي مخکې او ځکه چې موټر د هغو خانه پیرسي دلته وګوره دغه څه شی دی ارشکه دا څه شی دی دا څه شی دی دغه او د تونل پوس ترن خېږي په ترین په تونل باندې پاس خېږي او لاندې مرسي او د لاندې خېږي ته وګوره تلای شي په تونل کې زه فکر کوم تونل کې به لاړ نه شي ځکه چې د لیارې سمه نه ده جوړه کړې د خیال بنده ده لیارې بنده ده او وشو ښه آفرین ځکه دروند وبوه ځکه چې دروند و ځکه نه کېدو دا ځکه دغه ایسته کو ښه ده ایسته کړو او دغه ووتو اخیستنې د تونو درې کېدو درې تنها درې کېږدو دا ښه شی نه دی کوم چې خوښ نه شي هغو ته بیا دا دلیل پیدا کوي چې دا ښه شی نه دی ارشکه بای بای وکړه بای بای سم لاس ورته وښوروه خدای په امان وکړه خدای